چې د چا مالی کاروباري بندش وي، کاروبار په مخه د نقصان روان وي، او یا هغه خلک چې هغوی کاروبار نه وي، دوانه طرفونه خلک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حمد و ثنا د هغه لوی بادشاه په دربار کې چې زمونږ خالق او مالک دی، او بیا درود په خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې. د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی د ټولو نه مخکې زمونږ ایمانونه کامل کړي، او زمونږ د الله ټول ګناهونه معاف کړي. د هغې نه پس دی الله رب العزت چې د دنیا څومره مسلمانان دي او د دنیا په کوم ګوټ کې دي چې دا کلمې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د هغوی مشکلات دی الله آسان کړي، پریشانی دی الله په خوشحالو بدلې کړي. زموږ چې څومره پښتانه خویندې وروڼه دي زموږ کتونکي دي، الله رب العزت دی په دوی باندې خپل خصوصي رحمتونه او برکتونه نازل کړي. دوستانو مختلف وخت کې خو زه تاسو ته وظایف ښیم، دې کې زمونږ په دې کې شک نشته دی، په دې باندې زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت د قرآن پاک چې کوم را لېږلی دی، د دې په حرف کې، د دې په یو نقطه کې، د دې په تلاوت کې، دې ته په کتو کې، په هر څه کې برکتونه دي او عبادت دی. الله رب العزت اجر ورکوي. خو د یو خبره ذهن کې ونیسئ چې دا ګورې الله رب العزت د قرآن وظایفو دپاره یوازې نه دی را لېږلی. زه تاسو ته د قرآن نه وظایف ښیم، موږ سره بل کتاب نشته، خو تاسو دا ونه ګڼئ چې دا قرآن چې کوم دی صرف دې دپاره دی چې موږ به دې نه وظایف کوو. دا قرآن دا زموږ د زندګۍ د تیرولو دپاره یو هدایت نامه ده چې موږ به خپله زندګي څنګه تیرو، او په هغې کې بیا چې کوم دی د انسان د ژوند نه واله تر مرګه پورې ټول اعمال دي. نننی عمل چې کوم دی دا به زه تاسو ته ښیم. نننی عمل ډېر بهترین دی، د قرآن نه دی، قرآن تلاوت به هم کوئ د دې نه علاوه. نو نننی عمل چې دی دا د قرآن د یو وړوکي صورت دی، او دا د هغه کسانو دپاره دی چې د چا مالی کاروباري بندش وي، کاروبار په مخه د نقصان روان وي، او یا هغه خلک چې هغوی کاروبار نه وي، دوانه طرفونه خلک دا وظیفه کولی شي. انشاءالله العزیز تاسو د دې برکات وګورئ، حیران به پاتې شي. نو موږ سره اوسېدو دپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. الله رب العزت دې په تاسو باندې خپل رحمت برکت نازل کړي. الله رب العزت دې تاسو د هر قسم د شر او د مصیبت نه په امان کې وساتي. دوستانو د قرآن کریم یو سورت دی، سورت قریش ورته وایي. دا د قرآن چې کوم اخري لس سورتونه دي په دې کې دویم نمبر دا سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا سورت دی، وړوکی سورت دی. سورت خو وړوکی دی، خو د قرآن کې یو وړوکی حرف هم، یو وړوکی کلمه هم، یو ټکی هم، الله رب عزت په هغې کې ډېر کمال اچولی. ډېر غټې غټې خبرې ته نشم کولی، ځکه چې موږ به په قرآن کې څه خبرې وکړو، موږ به د هغې برکات څه بیان کړو. دا سورت قریش د هغه کسانو دپاره چې کوم کسان که هغه ډېر مالدار وي، ډېر غټ کاروباري وي، او هغه کاروبار د هغه ورځ په ورځ ښکته روان وي، او هر سړي ته ځان پته لګېږي چې زما دا کاروبار رو په رو لګیا دی، ختمیږي. او دا بندش چې کوم دی دا د جادو په ذریعه وي. اکثر حاسدان خلک شته دی، هغوی چې کله ډېر خپل کوشش وکړي، محنت وکړي، نو هغه چې کوم دی هغې ته پیسې هغومره نه میلاویږي. به دا خو د الله خپل تقسیم دی، چا له ډېرې، چا له کمې، او چا له درمیانه، دا د الله خپل تقسیم دی. نو هغوی بیا د دې بل دا کاروبار بندولو لپاره دوی هم څه چل کوي، دوی چې کوم دی دوی بیا په هغې باندې سحر جادو وکړي چې د دوی دا کاروبار ختم شي. نو که د چا کاروبار مالی طور باندې کاروبار به دې وجه بند شوی وي چې د جادو په وجه باندې، نو د هغه دپاره څه طریقه کار دی؟ د هغه دپاره طریقه کار دا دی چې ځان د بقایي نقصان نه بچ کړي. دلته به ته خبره زه وکړم
اوس ګوره سړي خو نارینه خو غریبانان سحر وځي ماښام راشي هغه وایي چې اوس قاري صاحب دومره اوږده وظیفه دې ماته وښودله موږ ټوله ورځ لګیا یو ستړي ستومانه شو نو ګوره زما چې کومې خویندې په دې کورونو کې ناستې دي که نه نو که د هغې کوروالی خوري موري وي بچی وي لوري وي که نه نو هغه دې وکړي که نه دا خو ضروري نه ده د کور یو فرد وکړي چې دا چې کوم دی هغه نه دی وزګار نو تاسې وکړئ داسې خلک چې د هغې کاروباري بندش باندې جادو باندې وجه باندې بندش راغلی و هغه د هغه کاروبار ورځ په ورځ لګیا دی ختمیږي نو څه چل به کوئ داسې چل به وکئ چې په دې 24 غنټو کې به یو خاص وخت مقرر کړئ یا دا کس په خپله یا د هغه د کور یو فرد دا به یو ټیم مقرر کړئ او په هغه ټیم باندې به کښېنئ او 72 ځله 72 ځل سوره قریش دا به ووایئ ټول نه بهترینه خبره دا ده چې کور کې خو زنانې وایي یا نارینې وایي کور بهتره دا ده چې ګوره ښه ښایسته ورته اوبه مو وغواړه او چای هم راوغواړه قهوه هم راوغواړه او خپله تسبیح یې په لاس کې دا صرف 72 ځل 172 نه صرف 72 ځله دا به ووایي او هغه خلک چې هغوی ته لکه د پیسو کمی خو دا خو بس ډېره غټه مسله ده هر چا ده پر الله رب العزت دی زموږ چې څومره کتونکي دي یا په دنیا کې څومره مسلمان دي الله رب العزت دی د دې غریبۍ مفلسۍ تنګ دستنې دی الله وباسي الله رب العزت دی په د خپلو خزانو نه رحم وکړي نو داسې خلک دي چې هغوی زموږ تنګ دستي نه ختمېږي نو هغوی هم ښه خبره دا ده چې 72 ځل دا ووایي روزانه که 72 ځل نه 21 ځلې وایي 11 ځلې وایي انشاءالله العزیز او درود شریف ورسره وایي خپل مانځه او داسه د نیک کارونو د دې کوشش کوئ الله رب العزت به هغه سړی چې کاروبار یې بربادېږي هغه به بیرته خپل ځای ته ورسي او که د چا کاروبار نه وي الله به هغې له کاروبار ورکړي تاسو بیا وګورئ او دې کې یو کمال درته بل ښیم دا زموږ غوندې میډل کلاس خلک چې کوم دي کوم چې موږ داسې په طریقه د پیسو په حساب باندې زندگی تېرو نو هغې دپاره دومره زبردست وظیفه به راته ښیمه چې هغه دا عمل وکړي او په څه طریقې وکړي چې د کور راشن چې کله دا کور ته سودا راوړي او دا یا په خپله یا په کور کې څوک یي او هغه د کور دا د خوراک څښاک چې کوم سامان دی غوړي دي چیني دالونه وریجې دا شیزونه راوړي او هغه باندې 11 ځل که روزانه دمولی شي او که نه یو ځل یې پې دم کړي انشاءالله العزیز که دا د 15 ورځو سودا راوړي دا به الله رب العزت میاشت ته رسوي ګوره څومره بهترینه خبره ده نو په کور کې الفاظ یې الله اجر درکه او ستا د دنیا فایده وشوه نو دا چې کوم دی دا ډېر بهترینه وظیفه ده ډېره اسانه ده نن سبا خو هغه ماشومان هم کولی شي دا وکئ انشاءالله العزیز د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به تاسو ووینئ پریشانی چې ختمه شي نو د آخرت عبادت آخرت خو په عبادت دی نو عبادت ته به وزګار شي الله رب العزت دی زمونږ د ټولو مشکلات آسان کړي اخر کې راته به یې درخواست کوم ویډیو خوښه شوه نو دا لایک نشان ووهئ او په کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله غوندې بهترین الفاظ ولیکئ انشاءالله که ژوند باقي و بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان